دا مولانا صاحب وایي کنه چې وایي کله قیامت نږدې شي نو ډېرې غټې زلزلې به راځي او په 3 ځایونو کې به زلزلې راځي او د څه وجې نه به راځي کنه په کوم ځایونو کې به زلزلې راځي دا د دې مولانا صاحب د خولې بیان دی دا زه شریک کوم چې څومره کسان زما دا ویډیو ګوري دا ضرور شیر کړئ ملګرو د سیټه چې تاسو مولانا صاحب کاری کنه دا وایي چې کنه چې کله قیامت قریب شي قیامت نږدې شي نو 3 غټې زلزلې به راځي دا زګونه هم یاد کړی دي ملګرو او دا بالکل چې د قیامت نږدې وي یو مشرق یاد کړی دی بل مغرب یاد کړی دی بل چې د عرب امارات او دغه عرب ملکونو چې دغه یاد کړی دي ملګرو په دې کې چې د مشرق طرف یاد کړی دی او په دې کې چې زلزلې راځي او مشرق طرف ته زمونږ پاکستان او افغانستان دی ملګرو په مشرق طرف کې مونږ راځو چې په افغانستان کې کومه زلزلہ راغلي د قانون تاسو سوچ هم نشئ کولای او دا زلزلې چې نو دا به دومره سخت وي دومره خطرناک وي کنه چې دا بلډینګان چې ده نو دا پزماګه کې کتنه نوځي دا انسانان چې نو دا پزماګه کې کتنه نوځي او تاسو اوس کتلای شئ کنه چې په افغانستان او پاکستان کې چې کومه زلزلہ شوه ده په افغانستان کې چې کومه زلزلہ شوې د قانون خلک چې نو په دې ځمکه کې نه نوته ده اکورونه چې نو مکمل تور باندې قبرستان ته جوړ شوی دي کنه هغه مولانا صاحب چې نو وای دا به وکي زلزلې بکیږي په اخرنه ټیم کې چې کله قیامت قریب ملګرو په دې ټیم کې اپاتونه شروع شو دي او زلزلې په ډېر زیاتې شي خاطر مولانا صاحب وای و دا زلزلې په ډېر زیاتې شي خلک بچیدانو په دې ځمکه کې نه نوځي دا بلډینګانو په دې ځمکه کې نه نوځي نن چې په افغانستان کې تاسو کتلای شئ 800 کسان شهیدان شول او 2500 کسان نه زیات چې هغه زخمیان دي وسم هلیکاپټر چې هغه ګرځي کوشش کوي چې دغه کورونه چې د خلک راو باسي یار هغه چې مکمل تور باندې ډیر کسان پکې ختم شو دي الله دې زموږ باندې خپل رحم وکړي د وخت دې خدای مونږ نه پاتې کوي چې کوم وخت سخت را روان دي یار دغه خطرناک زلزلې دي ځکه چې په اخرنی وخت کې به زلزلې هم ډېرې زیاتې کیږي دا سیټه مولانا صاحب کاری دا ویډیو به سما هم لګولې وي د مولانا صاحب بدخ تاسو د مولانا صاحب د خلینو چې دنو اوریدلې وي خدای ته کې موږ ته مسله جوړیږي نو ما په خپل چې تاسو ته بیان کړ د مولانا صاحب تاسو ډېر خولي بیان کړو ځکه چې د تاسو ته چې دنو دیس په ته ویلې وي هغه به مکمل تور باندې بیان کړو خو ما ته په ساده الفاظو کې چې دنو دا بیان وکم او د مولانا صاحب د خلې بیان مې ته وکړ یار الله دې په موږ باندې خپل رحم وکړي کنه او چې ټول څومره مسلمانان یې زما دا ویډیو ضرور شیر کړئ اوس چې په افغانستان کې کم حالات دي نو تاسو سوچ هم نشئ کولای الته حالات مکمل تور باندې خراب دي الته چې دنو ډېر کسان چې دنو هغه شهیدان شول چې څومره کسان زما ویډیو ګوري ځکه دوا وکړي د افغانستان ول لپاره هغه سره چې دنو مدد وکړي ځکه چې هغه د مدد ضرورت دی اوس هم چې دنو هغه بیګا چې کوم زلزلہ شوه د قانون قیامت راغله او بیګا په مشرق طرف کې چې د زلزلہ شوې د کنه وای درې غټي زلزلې برازي د مولانا صاحب نو تاسو کتل شي بیګا چې کوم زلزلہ شوه نو تاسو سوچ هم نشئ کولای خلک هم پزماکه کې نه نوته بلډینګان هم پزماکه کې نه نوتی دي